السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 240 کسان نور وژلي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن غټه پیدا پاکستان ته کیږي. وزیر اعلی د ټولو ترقیاتي منصوبو پیسې ونې د 15 دسمبر پورې د تیاری او د ورکاډرو د جاری کولو احکامات جاری کړي دي. چین او پاکستان په شریکه باندې د سی پیک د حفاظت عزم دهراو کړی دی. آرمی چیف د مصر د سفیر سره ملاقات کړی دی. دا پیډیم مشرانو مولانا عطا الرحمن، انجینیر همایون خان او سکندر شیرپا او شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. مریم نواز او د مسلم لیگ نورو مشرانو هغه ماسکونه لګولې دي په کومو چې دا ناره درج دا ووټ کو عزت دو. اقبال ظفر جګړه غلام احمد بلور د جماعت اسلامی د امیر سراج الحق د مور بیبي فاتح خوانی وکړه. د افغانستان دارالخلافه کابل د راکټو حمله او د ماینونو دماکو ولړزاو. په کراچۍ کې یو بل ځوان د ټیک ټاک د جوړولو شوق د ژوند نه خلاص ک. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې وینئ چې د بی آر ټي بس ته خلک دیکا ورکوي. د جراثیمو ختمون کې سمارټ فون با پر روان کال کې مارکیټ ته را وویستی شي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 240 کسان نور ووژل. تیر کال د جولای په 18 نیټه باندې کرونا وایرس په ملک کې یو کم 50 کسان وژلي وو. د محکمه صحت د وینا مطابق په یو ورځ کې د کرونا وایرس له کبله د 240 کسانو مرګ په تیرو 4 میاشتو کې په یو ورځ کې د کرونا وایرس له کبله د مرګ د ټولو نه زیاته شرح ده. کرونا وایرس تر اوسه پورې په مجموعي توګه باندې 2603 کسان وژلي دي. تر اوسه پورې د کرونا وایرس نه 3,78,508 کسان متاثر شوي دي. بل اړخته د سند حکومت د کرونا وایرس نه د بچاو دپاره د سکولونو نه بندولو او د یخنۍ د چوټیانو نه ورکولو اعلان په اړه کړی دی. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې پیډیم د عوامو د ژوند سره د لوبو سیاست کوي. د زیاته کړې ده چې حکومت د کرونا وایرس د خطرې له کبله په جلسو، جلسونو او اجتماعاتو باندې پابندي لګولې ده.
بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په افغانستان کې د امن د قیام به لویه پیدا پاکستان ته کیږي. د زیاته کړې ده چې د دو طرفه تجارت او رابطو د بحالۍ په وجه به د دواړو ملکونو په عوامو کې خوشحالي راشي. وزیر اعظم عمران خان ته په هاوسنګ آیلینډ او اربن ډیولپمنٹ باندې بریفینګ ورکړی شو. بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان د وفاقي محکمو متعلق د سټیزن پورټل شکایتونو ذمہداري گورنرانو ته وسپارله. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ترقیاتي منصوبو په حواله باندې د الاستي اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی د 15 دسمبر پورې د ټولو ترقیاتي منصوبو د پیسیونو د منظوري او د ورکاډرو د جاری کولو احکامات جاری کړه. د هدایات هم جاری کړي چې محکمې د ټیکې ورکولو نه پس په 10 ورځې کې دنه د ورکاډرو اجرا د ترقیاتي منصوبو معیار او شفافیت دی یقیني جوړ کړي. چین او پاکستان په شریکه باندې د سی پیک د حفاظت عزم دهراو کړی دی. د چین د دفتر خارجه ترجمان په واضح الفاظو کې ویلي دي چې چین به د پاکستان سره په یو ځای باندې د سی پیک خلاف سازشونه ناکام جوړوي. د زیاته کړې ده چې د بھارتي دهشتګردۍ ثبوتونه پاکستان ورکړي دي. د دهشتګردۍ خلاف د پاکستان د کوششونو چین اعتراف کوي. بل طرف ته د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي ویلي دي چې سی پیک د پاکستان او چین لپاره د مرګ او ژوند منصوبه ده. د دې حفاظت و دواړه ملکونه په شریکه کوي. د زیاته کړې ده چې پاکستان په خطه کې د امن د قیام لپاره کوششونه کوي. آرمی چیف جنرل قمر باجوا په پینډای کې د مصر د سفیر سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې په دو طرفه تعلقاتو په خطه کې د امن په حواله باندې تفصیلی خبرې اترې شوې دي. په پیښور کې د پی ډی ایم مشرانو مولانا عطاء الرحمن، انجینیر همایون خان او سکندر شیرپا او شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. دی ویلي دي چې د پیښور د جلسې ټول انتظامات مکمل کړی شوي دي. دا جلسه به ارومرو کولی شي. که یو اړخته حکومت په پیښور کې پی ډی ایم ته د جلسې د اجازت نه ورکولو فیصله کړې، نو بل خواته پی ډی ایم په پیښور کې د جلسې کولو ضد کوي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو د پاره معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې په پیښور کې د کرونا وایرس د خورېدو رفتار 14% ته رسیدلی دی. حکومت په دې حالاتو کې پی ډی ایم ته په پیښور کې د جلسې کولو اجازت نشي ورکولی. بل اړخ ته د پی ډی ایم مشرانو د پیښور د انتظامیې د طرف نه په پیښور کې په جلسه باندې د لګول شوی پابندۍ د منلو نه انکار کړی دی. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان ویلي دي چې د باچا خان بابا پیروکار د چا د دمکیانو نه یریږي. په پیښور کې به جلسه کیږي او ضرور به کیږي. که حکومت د جلسې د منع کولو کوشش وکړ نو حکومت ته به دندان شکن جواب ورکولی کیږي. د خیبر پختونخوا آی جی پی ډاکټر ثناء الله عباسي ویلي دي چې 2000 جنکو په پولیس کې د برتۍ درخواستونه ورکړي دي، کم چې خوشایند خبره ده. دا خبره د میرانشاه د دورې په موقع باندې د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. د زیاته کړې ده چې په زم اضلاعو کې یو کم 10,000 خاصدار او لیویز په پولیس کې زم کړی شوي دي. د وی چې د ترقۍ د پاره یو کمیټي جوړه کړی شوې ده، کومه چې به ډېر زر خپل سپارشات پیش کړي. د مسلم لیگ مرکزی سینیر نائب صدر او نورو مسلم لیگیانو هغه ماسکونه اچولی دي په کومو چې دا ناره درج ده اوټ کو عزت دو. د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز د وکاړې او د ملتان نه د اسمبلی د ممبرانو سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې د جلسو په حواله باندې مشاورت وشو. د مخکې وی چې د ملتان جلسه به د خلکو سمندري جلسه بنئ،
ظفر اقبال جګړه او غلام احمد بلور د جمعه اسلامي د مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق د مور بیبي فاتحه خواني وکړه او د سره تعزیت وکړو. د افغانستان صدر مقام کابل په یو وخت باندې د درويشتو راکټو حمله او د دوو ماینونو دماکو بالکل ولړزاوه. په دې حملو او دماکو کې په غټه پیمانه باندې د مرګ جوړلې ویرا ظاهره شوې ده. د ټیک ټاک د جوړولو شوق په کراچۍ کې د یو بل ځوان نه ژوند را وتروړه. د کراچۍ په ګلستان جوهر کې یو سکیورټي ګارد ټیک ټاک جوړاو چې ناڅاپه په تندي باندې تماچا اوچلیدا او په موقع باندې مړ شو. د بیاټي بستا د دکې ورکولو تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شو، کوم چې هر طرف ته یو هل چل جوړ ک. کتونکو په سکرین باندې تاسو په دې تصویر کې ګورئ چې خلک د بیاټي بستا دکې ورکوي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د لندن یو کمپنۍ یو داسې سمارټ فون تیار کړی دی چې دغه سمارټ فون به 1.9% مختلف جراثیم ختموي. په دې لړ کې مخکې ویلې شوي دي چې دا سمارټ فون به د راروان کال په اوایلو کې د خرڅ لپاره مارکیټ ته راوویستی شي. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.